د کتاب خبري خبرونې مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې ټول به ښه وئ. د کتاب خبري خبرونه کې نن درته یو بل کتاب د سهار وختي پاڅېدو اغیز معرفي کوو. نوموړی کتاب امریکایي لیکوال آرل هارد لیکلی دی چې ژباړه امان حنیفي پښتو ته کړې ده. د کتاب تر ډیره پورې د کتاب د لیکوال پر تجربو ولاړ دی. د کتاب د لیکوال یوه ښه ځانګړنه هم دا ده چې خپل کتاب یې د تجربو پر اساس لیکلی دی. کله چې آرل هارد په امریکایي ټولنه کې د سیمینارونو، ورکشاپونو او یا هم د لیکنو له لارې خلکو ته انګیزه ورکوي یا دوی ته د ژوند په اړه باندې غږیږي او هغه لارې ورته ښایي چې دوی وشي کولی خپلو موخو ته ورسیږي، د خپلو تجربو پر اساس ورته غږیږي. ځکه خو موږ یوه اصطلاح هم لرو وایي چې تجربه د علم پلار ده. هغه څه چې موږ ته تجربه رازده کولی شي، هغه څه چې موږ ته تجربه ښودلی شي په تیوري او یا هم په نظري ډول موږ هغه نشو زده کولی. کله چې موږ یو څه تجربه کړو بیا د هغو پر پایلو، د هغو پر اغیزو لا ښه پوهېدلی شو چې د کتاب لیکوال دا کتاب د همدې تجربو پر اساس لیکلی دی. نوموړی خپل دغه کتاب د خپل ژوند پر تجربو پیلوي. د کتاب شروع د پر تجربو شوې ده او وایي هغه وخت چې ما لومړی ښه وینا درلوده او له ښې وینا کولو وروسته مې ډیره خوشحالي احساس کوله. ما هغه وخت د کتاب د لیکلو انګیزه پیدا کړه. ما غوښتل چې د ښې وینا دغه لومړی خوشحالي، هغه لومړی اغیز چې پر ما یې کړی دی له نورو خلکو سره هم شریکم، تر څو وشي کولی نور خلک هم زما په څیر ښه وینا وشي کړی او د هغه له اغیزو بیا په راتلونکي ژوند کې ښه استفاده وشي کړی. دا وایي کله چې ما د لومړي ځل لپاره ښه وینا کړې وه او د وینا له تالار څخه د کور پر لور روان وم، په موټر کې یوازې زه او میرمن مې وو. ما غوښتل دغه د خپلې خوښۍ احساسات، هغه اغیز، هغه خوشحالي چې ما درلوده نورو ته ورسوم. ما غوښتل دا وخت دغه خپل احساسات له میرمنې سره شریکم. خو کله مې چې وکتل میرمن مې په موټر کې خوب وړې او ویده ده، د ساعته مې وکتل د شپې ناوخته و. وخت ناوخته غوښتل مې مور پلار ته مې زنګ ووهم او هغوی ته ووایم چې ما تر ټولو ښه وینا نن درلوده او مینوال مې ډېر خوشحاله وو. خو کله چې مې ساعته وکتل د شپې ناوخته و او ښه مې ونه بلله چې له دوی سره اړیکه ونیسم، کیدای شي دوی به ویده وي او له خوبه به ووځي. خو دا وخت ناڅاپه چې هیڅ زما په ذهن کې دا نه تاویده، اصلا مې په دې اړه فکر نه وکړی چې زما ژوند به یو په یو سل او اتیا درجې تغییر کوي، یعنی ژوند مې کاملا بدلیږي. د موږ موټر ټکر وکړ، همغه و چې د موټر د ټکر په پایله کې زه او میرمن مې ډېر سخت ژوبل شو. زما د بدن کیڼ طرف تقریبا مکمل ژوبل شوی و، د بدن 11 هډوکي مې مات شوي وو، کیڼه سترګه مې په وحشتناک ډول راوتلې وه او تقریبا کیڼ غوږ مې پاک په اصطلاح پرې شوی و. دی وایي کله چې د پیښې ځای ته امبولانس را ورسېدو او زه یې تر روغتون پورې ورسولم، تقریبا زه تر 6 ساعتو پورې په کوما حالت کې پروت وم او ډاکټرانو ویل چې ته نشې کولی بیرته همغه لومړی الهارلډ شی چې تا کوم مخکې ژوند درلود، نشې کولی بیا په پښو وګرځې، نشې کولی بیا ژوند ته هغسې ادامه ورکړې چې ته یې غواړې. دې خبرو په ما باندې وایي سخت بد اغیز کولو. زه به ډېر وخت ځورېدم چې ولې نشم کولی بیرته خپل ژوند ته وګرځم، ولې زما ژوند یو په یو دومره تغییر وکړو چې زه له هر څه بې برخې شم او له هر څه پاتې شم. دوی وایي تقریبا د یو کال شاوخوا زما په زړه کې دا خبره ګرځېدله چې زه باید بیرته خپل ژوند ته وګرځم او هغه ژوند وکړم چې زه یې غواړم. دوی وایي په دې اړه مې ډېر فکر وکړو، ډېر هر اړخ چې فکر مې وکړلو داسې یو مؤثر اړخ ما نشوی پیدا کولی، داسې یو مؤثر اقدام ما نشوی کولی چې ما کولی او د هغو په مټ کولی شوی بیرته مې ژوند له سره پیل کړی وای. دوی وایي زما له ډېر فکر کولو وروسته دې نتیجې ته ورسېدلم چې زه یوازې پر خپل ځان باندې په باور کولو او یوازې په کم تغییر کولو سره کولی شم بیرته خپل لومړي ژوند ته وګرځم. همغه و چې دا مبارزه مې د سهار وختي پاڅېدو سره پیل کړه. دوی وایي مخکې له دې چې زه به په سهار ناوخته پاڅېدلم، د دې مبارزې له پیل وروسته مې
دا د سهار وختي پاڅېدو اغیز د سهار وختي پاڅېدل 15 دقیقې مخکې کړل. مثلا مخکې په 6 بجو پاڅېدلم، له دې وروسته په 15 بجو پاڅېدلم. همغه و چې دغه د 15 دقیقې وختي پاڅېدل په پاڅېدو ته ما ادامه ورکړله او له 10 ورځو وروسته زه تر دې 15 دقیقو لږ زیات وختي پاڅېدلم. مثلا 10 ورځې وروسته زه 10 دقیقې وختي پاڅېدلم. دې کار ته ما 10 ورځې نور ادامه ورکړه چې مجموعاً 20 ورځې کېږي. له 20 ورځو وروسته ما دغه 10 دقیقې 15 دقیقو ته ورسولې او له 20 ورځو وروسته به زه د پخوا په پرتله 15 دقیقې وختي پاڅېدلم. په دې پاڅېدو سره وایي ما 2 ګټې وکړې. یو دا چې زما بدن ډیر ژوبل شوی و، د موټر د ټکر پیښې زه سخت ژوبل کړی وم، حافظه مې کمزورې شوې وه، د سترګو دید مې کمزوری شوی و او تقریبا د بدن کیڼ اړخ مې که مخکې موږ چې وویل ډیر ژوبل شوی و. د دې په وختي پاڅېدو په اغېز سره ما وشوی کولی چې بیرته په خپلو پښو باندې تګ کړل پیل کړم. یعنې ما وشو کولی د ورځې 50 قدمه پیاده مایزال وکړم او ورځ بلې دغه په پښو تګ یا په اصطلاح دغه د پښو تمرین زه راژوندی کړم او وشم کولی چې ورځ بلې له 50 قدمو زیات پلی تګ وکړم. دوی وایي د دغه تمرین په نتیجه کې له 3 میاشتې وروسته ما کولی شوی چې تقریبا د 1 کیلومتر شاوخوا سهار وختي پیاده تګ وکړم. دې پیاده رو نه یوازې دا چې زما وجود یې بیرته پر تګ راوستو، هغه وجود چې ما ته ډاکټر ویلي و ته نشې کولی بیرته پیاده تګ وکړې، ته نشې کولی یو څه زده کړې. زما حافظه وایي دومره کمزورې شوې وه چې د خپلو خپلوانو نومونه به له ما ویرېدل. که به یو ملګری زما پوښتنې ته راغله، که به یو څوک راغله له ما نه به یې پوښتنه کوله، ما نشوی کولی د هغو څېره د هغو نوم په ذهن کې راوړم. ټول مې هر څه مې له یاده وتلي وو. خو وایي د دې وختي پاڅېدو په هغې سره یوازې 15 دقیقې وختي پاڅېدو سره چې زه به د پخوا په پرتله باندې وختي پاڅېدلم، ما وشوی کولی چې 1000 متره یعنې تقریبا 1 کیلومتر پیاده هره ورځ مایزال وکړم او بیرته هغه حافظه چې ما له لاسه ورکړې وه چې د ملګرو د خپلې کورنۍ د خپلو خپلوانو نومونه زما له یاده وتلي وو هغه بیرته په یاد راوړم. یعنې کله به چې ما خپل خپلوان لیدل، ملګري به مې له دې وروسته لیدل، د هغوی نومونه به زما په یاد راتلل. زما حافظې باندې هم دومره اغېز وکړو چې له پاک صفر نه بیرته مثبت طرف ته راغله او هغه پښې هغه ژوبل شوی بدن چې زه په لومړیو کې پیاده تګ مې نشوی پې کولی، حتی پې ودرېدای نشوی، بیرته دومره وړتیا یې پیدا کړله چې زه هر سهار تقریبا 1 کیلومتر پیاده مزل ما کولی شوی. دوی وایي که تاسو غواړئ چې په ژوند کې هغو موخو ته ورسیږئ چې ستاسو په زړه کې هغو ته رسیدل یو غټ ارمان دی، د تاسو د ټول ژوند تر ټولو لویه هیله همدا ده چې تاسو هغو موخو ته ورسیږئ. وایي تاسو د هر څه هر سهار له 8 بجو مخکې کولی شي. یعنې هغه خلک چې هر سهار له 8 بجو مخکې پاڅېږي او د خپلو هیلو لپاره کار کوي، هغوی حتما ورته رسیږي. او هغوی چې له 8 بجو وروسته د خپلو هیلو لپاره کار کوي، د خپلو هدفونو لپاره کار کوي، یا خو ډیر په ندرت هغوی خپلو موخو ته رسیږي، یا خو هغه دی چې د خپلې لارې په اوږدو کې له خپل مبارزې له خپل مایزل ستړی کېږي او هغه مبارزه نوره پرېږدي. که تاسو غواړئ چې د خپل ژوند ټولو هیلو ته ورسیږئ او ژوند مو همغسې جوړ شي لکه څنګه چې تاسو غواړئ، تاسو سهار وختي پاڅئ. تاسو یوازې د سهار وختي پاڅېدو سره کولی شي ژوند کاملا بدل کړي. دی وایي هغه آلهارلډ چې نشوی کولی بیرته خپل لومړي ژوند ته وګرځي، نشوی کولی په خپلو پښو باندې ودرېږي، حتی نشوی کولی د خپل فامیل نومونه بیرته په یاد باندې راوړي، د سهار وختي پاڅېدو سره دومره بیرته پیاوړی شو چې د خپلو خپلوانو نومونه هم په یاد راوړلی شوی او کولی شوی چې یعنې پیاده تګ هم وکړی شي. نو که غواړئ چې خپل ژوند کاملا بدل کړئ، تاسو یوازې د سهار وختي پاڅېدو سره کولی شي. دی وایي کله چې ما په لومړیو کې د تجربه کوله چې زه د سهار وختي پاڅېدم، ما ته ډیره سخته وه. ما د ساعت زنګ برابر کړی و چې په ټاکلي وخت باندې زنګ ووهي او زه پورته شم. خو په لومړیو کې کله چې اوله ورځ پاڅېدم دا تجربه یو څه سخته وه، خو انګېزه چې ما درلوده د ډیره قوي وه او قوي انګېزې زه دو ته آماده کړم چې زه باید وختي پاڅم. دویمه ورځ هم پاڅېدم
پاڅېدم، درېیمه ورځ هم پاڅېدم، خو څلورمه ورځ چې کله زه پاڅېدم د ما هغه انګیزه یو څه کمزورې شوې وه او نه مې شوی کولی چې بیرته ځان دومره پیاوړی کړم یا ځان دومره پیاوړی احساس کړم چې بیا دې پاڅم. دا ورځ وی ما د ساعت د خاموش بټن ووهلو او بیرته په خپله کمپله مې په ځان باندې کش کړه او ویده شولم. کله چې پاڅېدلم وروسته مې د ځان په اړه باندې بد احساس کولو چې څنګه ما خپله مبارزه پرېښوده، زه باید پورته شوی وای او د خپلې مبارزې ته مې ادامه ورکړې وای. دی وایي له دې وروسته مې د برابر شوي ساعت ټاکلی وخت چې د هغه په ځان کې وه هغه مې له ځانه دومره لرې کېښود چې ما د هغو د خاموش کولو لپاره کولی شوی 3 4 الی 5 قدمه مې تګ کړی وای. دی وایي که تاسو نشئ کولی چې هر سهار وختي پاڅئ یا هغه ټاکلی وخت چې تاسو د پاڅېدو دپاره له ځان سره برابر کړی دی په هغو نشئ پاڅېدلی، تاسو ساعت برابر کړئ. خو کله مو چې ساعت زنګ وهي هغه دومره له ځانه لرې کېږدي چې تاسو د هغو د خاموش کولو لپاره 3 4 الی 5 قدمه ووهئ. دی وایي کله چې په دې وخت کې تاسو 4 5 قدمه ووهئ ستاسو هغه د خوب ژوره غلبه چې په تاسو باندې کړي یا تاسو په اصطلاح غرق ویدئ دغه اغیز یا دغه د خوب ډیر ژوروالی د تاسو سپکیږي او کله مو چې دغه د خوب اغیز یو څه سپک شي بیا تاسو کولی شئ هغه څه چې تاسو د هغو لپاره وختي پاڅېدلي هغو ته ادامه ورکړئ. نو یوه ښه طریقه دا هم ده که تاسو غواړئ چې سهار وختي پاڅئ او خپلو هیلو ته ورسېږئ، خپل کار پیل کړئ، ساعت مو له ځانه دومره لرې کېږدي چې تاسو یې د خاموش کولو لپاره 3 4 الی 5 قدمه مزل وکړئ. دی وایي زه د همدغې ساعت برابرولو او له ځانه د همدومره لرې ایښودلو په واسطه یا د هدې په برکت باندې وتوانېدلم چې دې مبارزې ته چې زه به سهار وختي پاڅېدم ادامه ورکړم. همغه و چې بالاخره د 2 کالو په تېرېدو سره زه د دې سهار وختي پاڅېدو د اغیز له برکته وتوانېدم چې بالاخره په هغه شرکت کې چې ما 2 کاله مخکې دنده درلوده هغه ته بیرته دنده واخلم. هغوی زه بیرته د دې وړ وګڼلم چې ته له موږ سره کار کولی شي او ته د دې وړ یې چې دغه کار ته ادامه ورکړي. دی وایي په دې شرکت کې چې کله ما 2یم ځل بیا کار پیل کړ د کال تر ټولو په 6 غوره پلورونکو کې زه راغلم. دی وایي هغلته چې ما په شرکت کې کار کولو زه به د خپل شرکت د موخو د ترلاسه کولو لپاره بیا هم لکه د پخوا په څیر چې زه په خپل کور کې وختي پاڅېدلم د شرکت د موخو ترلاسه کولو لپاره به زه هم وختي پاڅېدلم او د سهار وختي پاڅېدو په برکت سره به ما د شرکت ټولو کارونو ته رسیدګي کولی شوی. ځکه هغه کارمندان چې دوی به په خپل ټاکلي وخت راتلل زه به له هغوی نیم ساعت یا حداقل 40 دقیقې یا یو ساعت مخکې تللی وم او هغه کارونه به مې کړي وو چې دوی به نشوی کولی چې هغه کارونه وکړي ځکه دوی به خپل ټاکلي وخت تل او زه به وختي تللی وم. ما ورته دوی نه ډېر کارونه کړي وو. د همدغه کارونو په برکت سره زه وتوانېدلم چې د شرکت د کال په تر ټولو 6 غوره پلورونکو کې راشم. دی وایي هغه آلهارډ چې په شفاخانه یا روغتون کې ورته ویل شوي وو چې ته نور ژوند نشې کولی، ته ژوند ته نشې ګرځېدلی، د تا حافظه دومره کمزورې شوې ده چې حتی د خپلو خپلوانو نومونه په یاد نشې راوړلی، ستا وجود دومره وړتیا نه لري چې نور ته پیاده خپله تګ وکړلی شي. دی وایي هغه آلهارډ چې په هر لحاظ د ژوند له خونده یا له ژونده محرومه شوی و خو د سهار وختي پاڅېدو په هغې سره یې وشوی کولی چې له 1.5 کال تمرین وروسته په خپل پخواني شرکت کې دنده واخلي، د کال تر ټولو غوره پلورونکی شي او بیرته د ژوند تر ټولو ښې مرحلې ته ورسیږي. دی وایي زما د ژوند تر ټولو خوندوره مرحله له دې پیښې وروسته وه چې کله ما په زما موټر ټکر وکړو او زه دومره ژوبل شوم. وایي کله چې زه بیرته په اصطلاح په پښو ودرېدلم بیرته ما وشوی کولی چې خپل ژوند ته ادامه ورکړم. د دې خوند د هغې په پرتله باندې چې ما دا پیښه نه وه تجربه کړې یو په لاسه باندې زیات و. نو که غواړئ چې خپل ژوند بدل کړئ د خپل ژوند نه په رښتینې معنا باندې خوند واخلئ تا سهار وختي پاڅئ. د هر څه د سهار وختي پاڅېدو ممکن کوي لکه د آلهارډ په وینا باندې وایي ټولې هغه موخې له 8 بجو مخکې ممکنې دي چې ستاسو په زړه کې هغې ته رسېدل غوټې وهي. که غواړئ چې خپلو موخو ته ورسېږئ سهار وختي پاڅئ. سهار وختي پاڅېدو سره تاسو کولی شئ چې ژوند مو کاملا بدل کړئ. که غواړئ ښه ژوند وکړئ سهار وختي پاڅئ او د هغو هیلو لپاره
هلې ځلې وکړئ چې تاسو ورته رسیدل غواړئ. که غواړئ چې تاسو هم خپل ژوند د سهار وختي پاڅېدو سره بدل کړئ، دا کتاب ولولئ. دا کتاب په اکسوس سربیره په کابل ښار کې له نورو کتاب پلورنځیو هم ترلاسه کولی شئ، حتی په ولایتو کې هم موندل کیږي. او تاسو د دې کتاب له معاصرو لارو له هغو لارو چارو استفاده وکړئ چې د الحاډ ژوند یې بدل کړی دی، کاملا چې ستاسو ژوند به هم بدل کړي. د کتاب نننۍ خپرونه پر همدې کتاب وه. تر بلې خپرونې بیا خدای په امان، ښه ژوند، ښې چارې ولرئ.